زلمی خلیلزاد پر ایکس لیکلي د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ورښتیني استازي حکومت غوښتنه کړې، خو خپل هیواد یې د پوځي ادارې لاندې دی. د امریکا دغه پخواني استازي ټینګار کړی چې په تېرو لسیزو کې اسلام آباد تل له هغو کسانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي رامنځته کړې ده. خلیلزاد د پاکستان ټاکنې هم جعلي یادې کړې او زیاته کړې ده چې نور هیوادونو ته نه غوښتل شي مشورې نه ورکوي، بلکې پاکستان د خپل ګډوډ حالت ته پام وکړي او سیاسي چارې دې سمې کړي. بل پلو د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د هند پارلمان غړي دوبۍ پاکستان ته په افغان خاوره کې د ماشومانو په وژلو محکوم کړی او زیاته کړې ده چې اسلام آباد په خپلو بریدونو کې ماشومان په نښه کړي دي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی محمد یاسین حبیب صاحب او د نړیوالو چارو کارپوه عزیز مارد صاحب. زه یوسف خان لالیه. میلمنو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. حبیب صاحب اجازه راکړئ چې بحث له تاسو څخه پیل کړم. خلیلزاد ویلي چې پاکستان د یو ځل په خپلو کورنیو ستونزو باندې فکر وکړي او بیا د بل هیواد ته مشوره ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود بر شما و همکاران محترم شما و مهمان نهایت عزیز برنامه شما جناب عزیز مارد که یکی از دیپلمات‌های با تجربه و لایق کشور ما و همچنان یک تحلیلگر واقعیت‌گرای خوبی بوده و به بیننده ها و شنونده‌های گرامی تلویزیون یک چه در داخل و چه در خارج ببینید جناب لالی صاحب، بله من اظهارات آقای خلیلزاد در قسمت پاکستان تایید میکنم که بجای از که اونا دست به یک عمله واقع ناجان مردانه و صفاکانه و خائنانه و دور از روحی برادری و اسم جواری و یعنی اسلامی بوده. قلب افغانستان که عبارت از کابل نازنین است و این قلب 40 میلیون ملت مسلمان و مظلوم و عذاب دیدی افغانستان بوده، اینا بمبارد کردن. گرچه در گذشته ها در طول 20 سال گذشته که جمهوریت بود اینا به مراتب مناطق سرحدی افغانستان به نام از اینکه گویای مخالفین ما مرکز دارن و سنگرها دارن و حضور دارن و مناطق مرزی ما را در کنر، در ننگرهار، حتی در پکتیکا اونجا بمباران کردن و یک تعداد زیادی از هموطنان مظلوم بیگناه و بیدفاع و بی‌صلاح ما را در اون مناطق از مرزنشینان عزیز ما را مظلوم ما را اینا به شهادت رساندن، خانهایشان را ویران کردن، اطفالشان را به شهادت رساندن، خود زن و مرد به می قسم. اما این بار قلب افغانستان، مرکز افغانستان، پایتخت افغانستان هم بسیار با یک روحی واقعا جاهلانه دیوانوار بمبارد کردن که هرگز این روشش هیچ کسی، حتی افغانای ما چه در داخل چه در خارج، حتی جهانیان، اینا به اصطلاح این توقع از نظامیان نابخرد پاکستانی توقع را نداشتن که بیان کابل بمبارد بکنن که کردن. به نام از اینکه گویا در اینجا رهبر TTP وجود داره، اینا ما او را از بین بردیم، نابود کردیم، زدیم، کشتیمش، در حالی که رهبر TTP تا یک اعلامیه گفت که ما هرگز تا حال در افغانستان نبودیم، ما در نمو وزیرستان که زادگاهیم است حضور دارم. اینا چه میکنه به همه نیروهای خود اطمینان داد که من زنده هستم. و آقای خلیلزاد هم امیر برشان گفت که تو هنوز شما وضعیت درونی شما خوب نیست. راست میگه، درست میگه جناب لالی صاحب. حالا ما لله الحمد در افغانستان بعد از 20 سال ثبات امنیت آمد لله الحمد. یعنی 4 سال میشه که مردم ما 99% در امنیت و در آرامی و در آسایش و زندگی میکنن. یعنی جنگ و گپا 99% منتفی شده در خصوصا در مرکز و سایر ولایات. اما مشکلی که ما داریم مشکل اقتصادی هست که اینمی راستی ملت مظلوم ما را شکم گرسنه و پا برهنه ما را اینمی مشکلات اقتصادی و بیکاری و بیروزگاری میآزارانه. اما در پاکستان همین حالا وضعیت طوری است جناب لالی صاحب
که اوجا اقوام مختلف، مثلا قوم نیرومند بلوچ، اونا مصروف مبارزه و پیکار مسلحانه هستند در جهت اصول آزادی و جدا شدن از پاکستان. و همچنان خود قوم پشتونای پاکستان، بلک ها و میلیون ها این پشتونای در پاکستان زندگی میکنن، همه یک دست، یک رهبر دارن، یک جوان به صورتی که عبارت منظور پشتون است، اون رهبر خود تعیین کردن. وقتی که شما میبینین که وقتی که اجتماعی بزرگ آرام مسالمت آمیز دایر میکنن در اسلام آباد، در پشاور، در لاهور، در کراچی، در یک جای، در دیگر جای، در کویتا، بلک ها پشتونای پاکستان جمع میشن اونجا و صحبتایشان گوش میکنن، حرفای خود میگن، دردای دل خود میگن، از حقوق پشتونا دفاع میکنن. رنج ظلم آلامی که بالای پشتونای پاکستان صورت میگیره از طرف حکومت مرکزی که در ازش هم اکثریت پنجابی ها هستن، او را محکوم میکنن به می قسم. و از طرف دیگه جناب لالی صاحب، این یک گروه بسیار نیرومند در کراچی هست صوبستان که به نام قومی مهاجر مومند. اونا هم خواهان جدا شدن از پاکستان هستن، خواهان اصول آزادی هستن. آل پاکستان در شرایط اینا دست به حمله هوایی زدن که به حرف آقای خلیزاده تایید میکنه که خودشان درگیر مشکلات‌های گوناگون داخلی. درست است. بیرته راوګرځم مارت صاحب، همدغه پوښتنه غواړم له تاسو څخه هم وکوم. خلیلزاد ویلي چې مخکې له دې چې پاکستان بل چاته مشورې ورکړي، باید خپلو ستونزو ته او یا هم په ټوله کې د کور دننه خپلو مسئلو ته فکر وکړي. مننه جناب لالی صاحب، زم تاسو ته کوم کارانو ته ډېر قدرمن معزز مېلمه حبیب صاحب ته لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې کله دا سمه خبر ده، محاسبه اشتباه کیږي. حدس و ګمان راتلونکي لپاره یو مثلا سیاستمداران معمولا یا نظامیان یو برنامه جوړوي او نظامی مقوله د نظامیان وایي د دکتورین یا صاحب نظر و جګړه دوه ډوله پیل کیږي، یا تصادفي یا پلان شوي. نو په دواړو کې محاسبې مهمې دي، ترتیبات مهم دي. نو کله محاسبه یا مطالعه یا فکر هغه انګېرنه چې کیږي هغه بل ډول ثابتېږي. مانم قوي پلان شوي سیاستمداران بیا الټرناتیو ورته لري که چیرې دغه حالت یا دغه ستراتیژي ته په دې تحقیق څوک ونه رسېږي بیا بل ډول څنګه وکړي. نو د پاکستان محاسبې همدا وې چې مثلا دغه 50 کاله دېخوا ته د آزاد لاسوهنه په افغانستان کې کوله، خصوصا بیا دغه 10-15 کاله دېخوا ته دوی فکر کاوه چې همیشه به دغه پروسه دوام لري، ځکه دوی له ډېر قوي وسلې نه استفاده کوله. هغه وسله میراب و منبر و، د عقیدې نو و، د جهاد خبرې وې، د مذهبي ګروپونه و، مذهبي تنظیمونه و. دغه پروګرامونه باندې اوس دغه شی بلې خواته سوی، دغه وسله یا دغه افزار له پاکستان وتلي دي. اوس که پاکستان خپل پوځیانو ته ووایي چې جنګ وکړي، هغه هلته ملا ده، شریعت ده. مثلا تاسو که اوس پښتنو ته بلوچ یا سیندیانو ته ووایي، هغوی هم دا خبره کوي. دغه مشکل په دې کې ده اوس صحیح ده چې موږ دا حقایق باندې پوهېږو چې د پاکستان جوړښت د غرب لخوا ده، د دوی بهرنی او کورنی سیاست بهر ورکوي. خپله جنرال حمید ګل په صراحت ویله چې چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کیږي، یا وزیر دفاع ویله چې موږ ترهګرې ډلې د غرب د امریکا او د ناتو لپاره جوړولې په افغانستان کې. اوس هم پلان د غربي نړۍ ده چې غواړي افغانستان کې یو څه بې ثباتي راولي، پاکستان هم ضعیف کړي او بیا راسي بېرته خپل حضور باګرام دې جوړ کړي. کېدای شي داسې برنامه موجوده ده او دا یي په ډول، ځکه موږ الفاظ دی خپله د ښاغلي ټرمپ اورو چې وایي زه باګرام ته ځم، یو حالت دلته شته. اما په دې لوبه کې پخوا پاکستانیان مثلا دوی لویې فابریکې نه لري، تولیدي صنعتي، نفوس یې نسبت د جغرافیې نه زیات ده، 200 تقریبا 25 میلیون نفوس لري، قرضدار هم ده. نو په دې ټوله کې چې ګوري دوی دغه بقا په همدغه بېنظمي، جنګ، جګړه، پروژې راوړل، پروژې پلي کول، توریزم او مخدرات توکي او دا قصو کې دوی بودیجه ترلاسه کوي، پیسې ترلاسه کوي، له سعودي نه یې اخلي، له غرب نه یې اخلي. دغه برنامه ده چې دوی مثلا پوځیان یا ایسای چې واک لري په بهر کې کورونه هم لري،
دوی خپل هم په پاکستان ډېر عقیده نه لري ځکه اکثره سرمایه‌ګذاري په بهر کې کوي. نو دغه پروژه چې دوی واخیستله دلته محاسبه اوس ما ویلې چې سمه په دې نه یو هغه ابزار چې افراطي ډلې جوړول مذهب نه استفاده کول هغه اوس ختم شوي دغه دې خواته راغلي دي. دلته اوس استفاده ډېره کېږي. تاسو ګورئ دوبند کې مثلا خبرې متحقینه څومره استقبال وسه در حاله کې د نفوس په پرتله باندې په هند کې مسلمانان ډېر دلته تقریبا 1.5 میلیون نه زیات تقریبا راغلي. ابوبکر غواړي 190 شاوخوا مسلمانان دي یعنی تقریبا 200 میلیونه د هند د نفوس په پرتله باندې مسلمانان دي. وګورئ ګوره څومره هغه درلودل ارادت درلودل یعنی خلک داس یو دا افزار دینه لاسه تللی ده. بل افغانستان صحیح ده چې واسطه به د دوی قوي مانم دلته خبر ده چې جوړښت د هیوادو مهم ده. پاکستان تجربه د جنگ نه لري. دوی جګړې واقعي توګه نه دي کړي او په 1955 کال کې هند سره ټکر ټوکر وکړ تسلیم سه په یوم کال کې بنګال هغه د جدا سو هند ته بیرته تسلیم سول او 93,000 عسکر تقریبا جامع تروي سره لوی شرم د پیښ ده. افغانستان چې دلته تقریبا دغه جوړښت نه تر اوسه پورې جنگ ده. صفا خبره سره وکړي دای په جنگ کې زیږیدلی جنگ کې لوی سوی جنگ کې روان ده یو فولادي هیواد ده. دای خو نه ورغله دای ډېر دوام نسی کولی دي. بله خبر د موږ یو خو دا روحیه مسله مهمه ده چې همیشه په روحیه باندې جنګ سوی. اوس که په ګوره په ایران باندې حمله سوې ده د صفویانو لوی امپراتورۍ وه. شاه حسین صفوي ډېر قوي عسکر 15,000 د شابود مخې ته ودروله. بیا به 15,000 په چپلاکو په څپلیو کې او په توره باندې ورمنډه یې کړل اسپانیونه ځکه مورال ورته تاثیر کاوه. بل همدغسې مثلا هند ته تلل او انګریز سره او روس سره جګړې. بل دوه ملت یې عمده دغه جوړښت د جغرافیې دلته غر ده سنګر ده او چې ولې هر څه ولې ته غر لګي. ډېره زیاته مننه. نور ځینې خو آبادي دلته ورانېږي. خلک یې ذهنیت فرق کوي. دا مسایل دي چې دوی په دې ته پام نه وکړی. دا محاسبه یې سمه نه وکړې. ناقص ځان رسوا کړ. ځان خلکو ته وښوده چې زه زور نه لرم. اوس کله په هغه سرحد په دې سره کې د دې لپاره چې خپل ملت ته یو دلیل پیدا کړي یو ټکه ټوکه کې اقدام د دوی په تاوان ده. په تاوان پولیس دوامداره جګړه. ډېره مننه. ډېره مننه مارسي. د دوی الوتکې تیل نه لري چې هلته بمبارد ده. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. مارسي بحث ته دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو بېرته راګرځو. د بحث دوام ته ښه راغلاست. حبیب صاحب په هندوستان په ملګرو ملتونو کې د هندوستان ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان چې کوم بریدونه په افغانستان باندې کړي وو په هغو کې افغان ماشومان شهیدان شوي دي. البته که په رښتیا همداسې وي فکر کوئ باید اوس مهال پاکستان نړیوالو ته څه ځواب ورکړي؟ نړیوال قانون په دې باره کې څه وایي؟ جناب لالی صاحب این درست است که در این حملات هوایی تیارات پاکستانی چه در پکتیکا و چه در کابل و چه در کنر و جلال آباد یعنی افراد ملکی خصوصا طفلا اطفال زیاد به شهادت رسیدن که را باید مقامات نظامی پاکستان جمع مقامات ملکی پاکستان جوابگویی مسئله باید در برابر سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید باشند. اما بهتر بود که این صحبت خود مقامات محترم امارت اسلامی باید این موضوع را البته تایید شوی نه داده و دست سرگنده و این ضرور نبود. به خاطر از یک چیز در خدمت شما عرض کنم لاله صاحب خود درست است که هند در دوستی با افغان ها ید طولا دارند و کشور هند و مردم هند در گذشته ها با افغان ها در طول 50 سال یا تا 100 سال بگویم یعنی با افغان ها با زعمای افغانستان حکومت های افغانستان خصوصا که افغانستان آزادی خود گرفت بعدا هم به اصطلاح بعد از آزادی افغانستان هند با آزادی رسید آزادیشان از بریتانیا زمان گرفت به می قسم ولی مناسبات خوب روابط خوب بین افغان ها و ایندیا وجود داشتن. اما امروز
یا امروز یا به اصطلاح در زمان جمهوریت حکومت امروز امارت اسلامی بود، 20 سال قبل جمهوری اسلامی بود. افغان ها حق دارند با هر کشور روابط داشته باشند، دوستی بکنند من یک کشور آزاد. نباید پاکستان آزرده شود، خفه شود. یک چیز من جناب العالی براتون بگویم که افغان ها در طول تاریخ از نقطه نظر عقیده که جناب ماریس مثلا یاد کرد، از نقطه نظر عقیده ایدئولوژی اسلامی خیلی به این جدی هستند، شهامت غیرت. ببینید یعنی در سال 1965 زمانی که هند داخل صوبه سند شد، اون زمان میتونست حکومت افغانستان داخل صوبه سرحد شود و مکمل صوبه سرحد از پاکستان بگیرن که به خاطری که یک افغانستان است، یک خاک افغانستان است. ولی همین کار نکردن افغان ها. زعمای همون وقت همین ناجوانی را که نکردن در برابر پاکستان. مثلا در سال 1971 وقتی که جنگ هند پاکستان شروع شد، بالاخره منجر به آزادی بنگلادش شد و جدا شدن یک قسمت خاک پاکستان به نام بنگلادش، پاکستان شرقی از چی جدا شد به نام بنگلادش. اون زمان هم میتونست حکومت وقت افغانستان میتونست داخل صوبه سرحد شد، صوبه سرحد تا دریای ارتک بود، خاک افغانستان بود. این کال چی شد؟ این مربوط به ما. ولی افغان ها همین ناجوانی و همین نامردی را در برابر پاکستانیا نکردن. آل دهنمت یک شرایط یک شرایط یا او شهامت، جوانمردی، نیکی، خوبی، دلسوزی و ترحم و احساس پاک، همسایه‌داری و مسلمانی که ما مسلمان هستیم، مشترکات با هم داریم، چی مرزی، چی عقیدتی، چی دینی، چی اسلامی، چی نژادی، چی زبانی، با هم مشترکاتی داریم. در این رقم اما نباید امی کار را میکرد که پایتخت افغانستانه این تیارهای به اصطلاح پاکستان بیان ناجان مردانه و صفاکانه و غدارانه بیان بمبارد بکنن. این خیلی یک اثر بده بالای روحی 40 میلیون ملت مسلمان و مظلوم افغانستان نه تنها ایجاد کرده بلکه جهانیان هم از یې آزرده هستند. تاسو ته بیرته راګرځم مارج صاحب، خلیلزاد په خپلو خبرو کې ویلي چې د پاکستان کومې ټاکنې چې دي هغه هم په ټوله کې ډیری جعلي دي. تاسو هم په همدې باور هستئ؟ د پاکستان د حکومت جوړېدل سیستم هر څه جعلي دي. ما وخت عرض وکړ دلته د اسټابلیش په نوم باندې یو ډله راوستلې ده او څوک کورنۍ دي. سندیان ورته مثلا 22 خاندان وایي، پنجان ورته ولټي خاندان وایي، بلوچان ته سردار صاحب وایي، سردارجي ورته وایي، پښتانه ورته نواب صاحب وایي. دا کورنۍ دلته پیسه، سرمایه، سیاست ټول دوی لاس کې ده. یو حکومت کې څه لږ انحراف وکړي هغه لري کې تابع دي کې یا بلکې که بیخي خبر نه وړي بیا مړي کړي. څلور فایل جوړ کړي او بل ته تهدید ده. دلته واک او اختیار ټول د بهرنیانو په لاس کې ده. ما نفر یې کېنولي او خپل کار او پروګرام ورته دی. دا چې دوی خپله کله کله بو پنجابیان هوښیار دي، خپل ځان ته د معیشت ژوند جوړوي، خپل عیاشي، خپل هڅه کوي. ګوره وایي چې موږ مسلمانان یو مارم قانون انګریز ده، فتوا د جهاد هم دی ورکوي. دا چې دا هوښیارتوب یې ده. په ورڅ دننه ورڅ چې فساد و حسن بازار و هرامنډۍ و عیاشي و انتهایی فساد، رشوت هر څه شته. هماغه د مدرسې او شیان داسې جوړ کړي دي چې مثلا هماغه لوی مفسدین دي، هغه لوی ملایان دي. مارم څوک هغه نشي فکر دغه زوبل چې د حمایت او زور دی بهر لري. زه ګر چې خپل طرفدار د جنگ او جګړو د دوی سر نه یم. باندې دوی دغه اعمال ته چې ګوري، دا تعرضو ته چې ګوري، دا بیا په خپله د اصول د نړیوال حکم کوي. دا اوس هم د جواري ورته وایي یا اصل عدم مداخله یا احترام متقابل، دا په خپله د نړیوال اصول او قوانین او حقوق چې په منځ کې دي، حقوق بندول خصوصي دوی وادو منځ کې چې کوم تړونونه دي د دوی خلاف عمل کول او راځه په حریم باندې هغه په پلازمینه باندې بمبارد کول، دا د ټولو حتی د کنوانسیون د 1940 کال د جرایم جنگي خلاف دا یو عمل ده. دغه پروتوکول د 1970 کال د ټولو اصولو خلاف داسې عمل کول. خو بیا نو ګورې په ما ویل پنجابیان هوښیار دي په دې چې دوی همیشه جنګ جګړه بلوچستان او پښتنو سیمو ته راوړي. همیشه جنګ او جنجال همدلته جوړ کړی ده. دا دوی بافر زوم ده او د خپله پښتنو بلوچستان دوی پاکستاني فکر نه کوي.
دوی ته ویزا ورکړي چې پنجاب ته ځي په نوم د فورمې په نوم ویزا ده اصلا دا چې بعضې ګلخانان او بعضې بېغیرته طالب څټي ورته ناست دي هغوی مشهور د ایسای دي کشمیر باندې معاملې کولې هغه نریندرا مودي 2 کاله مخکې وډار کړه هغه دلته غرض ونه کړي ویې ویشته ده د هغه لپاره ته نور غرض نه کوي سیندیانې بیا خپل تربوران د سره کار نه لري نو معمولا د دوی دغه محاسبې او سیاستونه ما وخت ویلې غلطه خبره ده ځکه اوس راګیر په دې ده چې یو مذهبي مسایل د دوی رسوا شوي دي او دغه د مذهبي مدرسو پروګرام اوس پر افغانستان کې ده دوم قومونه د دوی د بد سیاستو لاس دوی تر پوزې راغلي دي که پښتانه دي که بلوچستان دي که سیندیان دي دوی هم راپورته کېږي او دغه ډلې تپلې چې دوی جوړې کړې وې په نوم د ټي پي او بلبلګر چې هغه اوس هم د دوی د کنټرول لاندې دي خو بیا هم ځینې کسان په هغه حلقو کې هم شته چې مخالفت له پنجاب سره کوي له ده نه هم دوی ډارو وهم لري چې کوم وخت رابطه راجګ نه شي بل هند دښمن ده ایران سره ښه اړیکې نه لري ایران دوی ته په ښه سترګه نه ګوري افغانستان سره یوازینی ځای و چې دوی باید د دې شخړو په ځای د جګړې په ځای باید ښه اړیکې درلودلی تجارت درلودلی ترانزیت نه دواړه باید استفاده کړې وای د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا سرمایه ګذاري او پانګونې باید کړې وای یو بل سره په تفاهم او په همغږۍ باندې کار کړی متاسفانه چې دوی خپلواک نه دي خپل سیاست نه لري له غربه چې پروژه راځي دوی مجبوره دي داسې عمل وکړي اما دا وارې دوی یو ښه تاریخي درس واخیست تر اوسه پورې کله چې دا په 1940 کال کې جوړ شوی تر اوسه پورې د ظاهرشاه له وخته داسې یو ډله ییزه حمله په دوی باندې وسوې لکه داسې یو وارې په 1940 کال کې مغولګي بمبار کړه د اعلیحضرت په وخت کې ظاهرشاه د هاشم خان حکومت فیصله وکړه چې دوی بیرته وولي هغه مختار ګل زادران پیلوټ ورغی دوی الوتکې هم ویشتله واغلې دوی د پنجاب پوستین بمبار کې بیرته راغی بیا د ډاکټر نجیب په وخت کې بیا ورته تیارې راغلې وې 3 تیارې وې حریم نقص کړی و بیا بیرته امر وسه چې پیلوټان به لاړ شي هغه یې وویشته تا سکاټ یې مور وویشته په زمن کې دغه تیارې ورته ونسکورې کړلې بمبارډینګ بیرته بیا دوی چپ ناست دوی پیدل چې دلته بیا ډېر لوی مشکلات جوړېږي غرب هم ډارېده چې بیا دلته د روس د امریکا مستقیم سره کار په کار کېږي لکه سوریه او دې ځای کې بیا هغه پلان د دوی نه و پاکستان همیشه غوښتل چې په افغانستان کې چریکي جګړې وکړي دوی مثلا اختر عبدالرحمن اختر وکړ څوک یو وخت اعلان کړی و چې په افغانستان کې جبهي جنګ مه کوئ چې دې زور بیا موږ نه لرو درست دغه چریکي جګړې ښه دي چې نظام له منځه یوسي دا پروګرام دی اوس دغه بخښنه غواړم دغه چریکي جګړې د دوی په هېواد کې منځته راغلي درست ځکه دوی ډارېږي د خلیلزاد خبره چې دوی وزارت د کراکرا خبر کله کله صحیح ده چې په لوی ملاتړ لوی برنامو کې کله کله خپل پر راګي کیږي نو افغانانو سره د غومبس جاله د چاچې لاس اچولای ډېره مننه د خبرس نه دی ځکه دلته ټول فکر هم د آزادي او خپلواکي او غیرت افغاني او دغه مفکورې بل خبروم دا چې افغانان ځان وزني درست ډېره زیاته مننه مارس بیرته درته راګرځم دا کار نه کوي ډېره مننه مارس ډېره مننه تاسو بیرته راګرځم حبیب صاحب اوس حل لارو ته به راشو حل لاره څه ده یوه نیمه دقیقه وخت لرو څه باید ترسره شي جناب لالی صاحب باید مقامات نظامی هم و ملکی هم مقامات پاکستان باید بفهمند که این جنگ به نفعشان نیست نه تنها به نفعشان نیست بلکه باعث بربادیشان است باعث تجزیه پاکستان است نه پیشتر خدمت شما گفتم که چندین صوبه مردم حتی کشمیر تحت اداره پاکستان اینا هم حرکت های وجود دارد به نام حرکت های خودمختاری و آزادی و جدا شدن از پالی پاکستان امی قسم صوبه سند امی قسم صوبه بلوچستان و صوبه سرحد ولی اگر پاکستان یعنی نظامی های پاکستان از نابخردی کار بگیرن باز هم به عملات هوایی بالای مردم افغانستان بالای کشور ما ادامه بدن و یا خدای ناخواسته داخل جنگ شود جنگ‌های یعنی حضوری و فیزیکی به قول ماری صاحب که راستا مردم افغانستان همیشه در طول تاریخ و دنیا نشان دادن مردمای دلاور جنگجو و حماسه‌آفرین و سلحشور هستند به همین قسم ولی بود از آنها نیست بلکه باعث تجزیه پاکستان است باز من به عنوان یک تحلیلگر میگم که تجزیه پاکستان هم اثرات بدی بالای افغانستان دارند و همین قسم بهتر است که با هم تفاهم بکنند همین کشیدگی و
چالش‌ها و تنش‌ها در نتیجه دیالوگ بین زعمای پاکستان و افغانستان حل ډېره مننه. مارد صاحب فقط یو دقیقه وخت لرو، حل لاره څه ده ډېر په لنډو کې مارد صاحب؟ نه د حل لار خو دا ده چې نور پاکستان سره باید همداسې کړنه وسي، ځکه دغه تقریبا 50 کاله افغانستان ډېره حوصله ورته کړې وه. هر دولت ته رژیم همدا ورته چې که روابط کسي چې هلته هغې خواته د دریم کرښې نه پښتانه دي هغه تلفات ونه ویني، بلوچان دي، دا مسایل دي. ډېر لیاز یې کاوه، یا احتیاجګي ده یا ضرورت ده یا له غربه ورته امرونه وه یا له بلې خوا نه هر حالت و. مرندوی ډېر زیات نو زیاتی یې وکړه. نو ما ځکه وویل چې اولین ځل بمبارونه پرې سوي وو، مرندا رقم جبهي جنګ د لومړي ځل لپاره ورته وسو، دوی د عبرت درس واخیستو، دوی په دې فورس ولڅې. او اوس بهتره ده چې بیخي دغه ډیپلوماتیک اړیکې مو سره غوڅې قطع کړي. موږ بدیل لارې لرو، ایران د مرکزي اسیا د چین د نورې هېوادونو موږ ډېره زیاته مننه. کور آباد. کور آباد. د سیاسي چارو شنونکی محمد یاسین حبیب صاحب او د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند لیدونکو، د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. هیچ